الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. د الله په فضل او کرم سره په تیر درس کې موږ د علم الصیغې د مقدمې مکمل نقشه په تفصیل سره بیان کړې وه. نو په نن درس کې به موږ د علم الصیغې د باب اول د اولنی باب نقشه په تفصیل سره ذکر کو. نو تاسو ته ښکاري د باب اول نقشه چې د دې په ابتدا په اول سر کې لیکلی شوي دي خلاصه د علم الصیغې د باب اول د اولنی باب خلاصه اجمالا دا ده چې په دې اولنی باب کې چې د صیغې ذکر کیږي. بیا د اولنی باب دا مشتمل دی په دوه فصلونو. بیا په دې اولنی باب کې چې دی دوه فصلونه ذکر کیږي. اولنی ته فصل اول او دوهم ته چې دی فصل دوم ویل کیږي چې تاسو ته په دې نقشه کې ذکر دی ښکاري. فصل اول، فصل ثانی. په نن درس کې به موږ دا د فصل نقشه هغه په تفصیل سره ذکر کو. په فصل اول کې چې دی هغه د افعالو د فعلونو ګردانونه ذکر کیږي او په فصل ثانی کې چې دی هغه اسماء مشتقه ذکر کیږي. دا د فصل اول نه تاسو ته لاندې ښکاري چې یو خط کش دی. بیا د دې خط په اول سر کې دی فصل اول ته اولنی فصل ته نږدې یو خط سیده کش دی. بیا یې دې نه لاندې دوهم خط دی، پسې دریم، پسې څلورم، پسې پنځم. نو په دې فصل اول کې ټول غټ مباحث چې کوم دي هغه پنځه ذکر کیږي. اول مبحث هغه دا ذکر کیږي چې د ثلاثي مجردو د ماضي اوله صیغه، د ماضي معلوم اوله صیغه او د مضارع معلوم اوله صیغه دا په کم وزن راځي هغه وزنونه به درته ذکر کی په اول مبحث کې. په دوهم کې به درته دوه قاعدې ذکر کی. په دریم کې به درته د ماضي بحث ذکر کی. په څلورم کې به د فعل مضارع بحث په تفصیل سره ذکر کی. او په پنځم کې د امر بحث په تفصیل سره ذکر کیږي. نو په فصل اول کې دا پنځه غټ مباحث هغه ذکر کیږي. نو اولنی مبحث هغه په فصل اول کې چې تاسو ته ښکاري په دې نقشه کې هغه دا دی چې د ثلاثي مجردو د ماضي معلوم اوله صیغه دا په څو وزنونو راځي. نو دا تاسو ته په نقشه کې ذکر شوي دي چې د ثلاثي مجردو ماضی معلوم اوله صیغه دا په درې وزنونو باندې راځي. اول په وزن د فعاله، دوهم په وزن د فاعله، دریم په وزن د فعوله. بیا دغه د فعاله نه کوم چې اولنی وزن دی د دې نه د مضارع معلوم اوله صیغه دا په درې وزنونو سره راځي. یو په وزن د یفعلو، دوهم په وزن د یفعلو او دریم په وزن د یفعلو. د فعلنه مضارع معلوم په څو وزنونو راځي؟ په درې. یو په وزن د یفعلو لکه فعل یفعلو، نصر ینصرو. دوهم په وزن د یفعلو لکه ضرب یضربو، فعل یفعلو. دریم په وزن د یفعلو لکه فتح یفتحو، فتح یفتحو لکه فعل یفعلو. نو د فعل ماضی معلوم نه فعل مضارع معلوم د ثلاثي مجردو دا په دې درې وزنونو سره راځي. او د فاعله نه د فاعله ماضی معلوم نه مضارع معلوم دا په دوه وزنونو سره راځي. یو په وزن د یفعلو لکه سمع یسمعو، فعل یفعلو. دوهم په وزن د یفعلو لکه حسب یحسبو،
فعیل یفعل، او د فعولنا کم چې دریم وزن د ماضی معلوم دی د دینا مضارع معلوم صرف او صرف په یو وزن راځي چې هغه یفعلو دی، لکه کرومه یکرمو، فعول یفعلو. نو دا ټول شپږ بابونه جوړیږي. دا ټول څو بابونه جوړیږي؟ شپږ بابونه. فعله کې 3، فعیله کې 2 او فعولنا صرف یو باب جوړیږي. نو 3 او 2 5 او یو شپږ. دا ولنی مبحث. دوهم مبحث په فصل اول کې هغه 2 قاعدې بیانېږي. اوله قاعده دا ده چې د دې 3 واړو وزنونو د ماضي معلوم نه فعل ماضي مجهول په وزن د فعیله راځي. دغه 3 واړو وزنونو د ماضي معلوم نه که فعله دی که فعیله دی که فعوله دی د دغه 3 واړو نه ماضی مجهول په وزن د فعیله راځي. دا یو قاعده. دوهم نمبر قاعده چې دغه 3 واړو وزنونو نه مضارع مجهول په وزن د یفعل سره راځي. دا دوهم نمبر قاعده چې مضارع مجهول ترې نه په وزن د چا راځي؟ یفعل سره. دا و دوهم بحث په فصل اول کې. دریم بحث چې هغه په فصل اول کې ذکر کیږي هغه بحث د ماضی دی. بیا په دې ماضی کې اول د ماضی مثبت گردان ذکر کیږي. اول د چا گردان دی؟ د ماضی مثبت گردان چې فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن، دا گردان دی. دوهم بیا په دې ماضی کې دننه په دې کې چې دی دوهم مبحث هغه د دې ماضی د صيغو وضاحت دی. په ماضی کې دننه بیا دوهم بحث چې کیږي هغه په څه کې؟ هغه د ماضی د صيغو وضاحت. نو دوهم مبحث په ماضی کې دننه هغه د فعل ماضی د صيغو وضاحت دی. د فعل ماضی د صيغو وضاحت هغه دا دی چې او په دې فعل فعلا فعلو په دې گردان کې اولنی 3 صيغې دا د مذکر غایب دي. په دې 3 صيغو کې بیا اوله صيغه د واحد ده، دوهمه د تثنیه، دریمه د جمع. سی بیا 3 صيغې دا د مؤنث غایب د پاره دي په همدغه ترتیب باندې. اوله د واحد، دوهمه د تثنیه او دریمه د جمع. سی چې دی بیا 3 صيغې دا د مذکر حاضر لپاره دي. فعلت فعلتما فعلتم، دا 3 صيغې. اوله د واحد، دوهمه د تثنیه، دریمه د جمع. خدا کما د تثنیه مذکر حاضر صيغه چې ده فعلتما په دقه وزن باندې صيغه د مؤنث هم راځي. په دې وزن باندې صيغه د چا راځي؟ د تثنیه مؤنث هم راځي. هغه هم فعلتما جوړیږي. نو د دوو صيغو شکل او صورت یو شان دی. نو د علم الصيغې د مصنف رحمه الله دا عادت دی چې کومې صيغې هغه هم شکل وي د هغو شکل یو شانتی وي هغه په یو وزن باندې راځي نو هغو کې چې دی یوه ذکر کوي هغه نورې نه ذکر کوي. دا یوه قایم مقام د هغه نورو صيغو ګرځوي. نو دغه کومه فعلتما دا د تثنیه مذکر حاضر صيغه چې ده په همدې وزن باندې د تثنیه مؤنث حاضر صيغه هم راځي. نو دغه یوه صيغه علامه صاحب چې ده قایم مقام د دوو ګرځولې ده. قایم مقام د چا ګرځولې؟ د دوو. نو د تثنیه مؤنث چې کومه صيغه ده د حاضر هغه علامه صاحب چې دی نه ده ذکر کړی. چې نه ده ذکر کړی نو د 1400 په ځای باندې 14 ذکر کړي دي. ځکه دا د قانون دی چې کومې صيغې مکرر راځي شکل او صورت د هغې یو شان وي هغه صيغې چې دی په هغو کې یوه ذکر کوي نورې نه ذکر کوي. دا یوه قایم مقام د هغو ګرځوي. نو بیا پسې 2 صيغې هغه د مؤنث حاضر لپاره دي. یوه د واحد مؤنث حاضر او دوهمه د جمع. هغه تثنیه هغه چې دی مخکې موږ تاسو ته دغې وضاحت وکړو. بیا پسې چې دی 2 صيغې دي. یو د واحد متکلم او دوامه
د تثنیه او جمع مذکر او مؤنث متکلم چې متکلم مال غیر ورته ویل کیږي. دا و په مبحث د ماضی کې د صیغو وضاحت. بیا په همدې مبحث د ماضی کې دریم مبحث علامه صاحب کوي چې هغه بیان د ما او د لای نافیه دی. علامه صاحب د ما او د لای نافیه د دې وضاحت کوي. نو علامه صاحب فرمایي چې دا ما او لا دا په فعل ماضی باندې داخليږي د پاره د نفي. ما او لا دا په ماضی باندې داخليږي د پاره د شي نفي، د نفي د پاره راځي. لفظاً په الفاظو کې څه عمل نه کوي، خو د ماضی مثبت نه ماضی منفي جوړوي. بیا فرق په منځ د ما او لا کې هغه دا دی چې ما چې دی دا په ماضی باندې بغیر د کم قید او شرط نه داخلیږي، او لا چې دی دا په ماضی باندې داخلیږي. نو د دې د دخول د پاره شرط دا دی چې دا به د بلې فعل ماضی سره دوباره ذکر وي. دا به د بلې فعل ماضی سره دوباره څه وي؟ ذکر وي. بیا د دې ماضی په مبحث کې علامه صاحب اخرنه مبحث هغه ذکر کوي د ماضی منفی گردان. د ماضی منفی بیا څه ذکر کوي؟ گردان. ما فعل، ما فعلا، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا. یا لا په ور داخل کا. نو دا و دریم مبحث د فصل اول یا په فصل اول کې. بیا څلورم مبحث هغه د فعل مضارع. هغه د چا دی؟ د فعل مضارع چې په فصل اول کې د څلورم مبحث ذکر کیږي، هغه مبحث د فعل مضارع دی. بیا د دې فعل مضارع په بحث کې علامه صاحب چې دی په دې کې دننه د 15 شیانو وضاحت کوي. څو شیانو؟ د 15 شیانو چې دی هغه وضاحت کوي. یعنی 15 مباحث بیا په دې فعل مضارع کې ذکر کوي. اول د فعل مضارع مثبت معلوم او مجهول د دې به څه ذکر کی؟ گردانونه. صحیح شو؟ خو تاسو ته ما مخکې یوه خبره وکړله چې د علامه صاحب دا قانون دی چې کومې صیغې هغه په شکل کې سره یو شانتي وي، هم شکله وي یا په یو وزن راځي. د علامه صاحب قانون دا دی چې په هغو کې یوه ذکر کوي، هغه نورې نه ذکر کوي. دا یوه قایم مقام د هغې ګرځوي. نو په فعل مضارع کې هم همدغه شان دي. نو د دې د وجې نه علامه صاحب د فعل مضارع د پاره چې دی 11 صیغې ذکر کوي. صحیح شو؟ نو ګردانې هغه اسانه دی، تاسو ته معلوم دی. نو بیا د فعل مضارع په مبحث کې دوهم بحث علامه صاحب هغه کوي د دې فعل مضارع د صیغو وضاحت چې بیان د صیغو دی. علامه صاحب فرمایي چې د فعل مضارع کې چې کومې اولنۍ درې صیغې دي دا د مذکر غایب دپاره راځي. اول د واحد، دوهمه تثنیه، دریمه د جمع. بیا پسې چې کومې درې صیغې دي دا د مؤنث غایب لپاره راځي. اول د واحد ده، تفعلو. خو دغه د واحد صیغه چې ده دا تفعلو، دا په دې وزن باندې صیغه د واحد مذکر حاضر هم راځي د تفعلو په وزن باندې. نو د گویا دغه یوه صیغه چې دا تفعلو ده قایم مقام د دوو صیغو شوه. قایم مقام د څو صیغو شوه؟ دوو. نو د 14 نه چې یوه وباسي څو پاتې شوې؟ 14. بیا پسې چې دی تفعلانې، دا د تثنیې صیغه ده. همدقه تفعلانې صیغه، تفعلانې تثنیې صیغه په دې وزن باندې صیغه د تثنیه مذکر حاضر هم ده، تثنیه مذکر حاضر، او په همدقه وزن باندې د تثنیه مؤنث حاضر صیغه هم ده. نو درې صیغې په یو وزن باندې دي، د تثنیه
مؤنث غائب صيغه، د تثنیه مذکر حاضر صيغه، د تثنیه مؤنث حاضر صيغه. نو دا درې صيغې په یو وزن دي. د دې درې صيغو شکل او صورت یو شان دی. نو علامه صاحب د دې درې په ځای یوه صيغه چې د هغه ذکر کړې ده او دوه باقي چې دی هغه نه دي ذکر کړي، دا یوه صيغه قایم مقام د دې درېو ګرځولې ده. نو چې د 14 نه 2 کمې شي څو پاتې شولې؟ 11. نو د دې د وجې نه چې د علامه صاحب چې دی 11 صيغې ذکر کړي دي. بیا چې دی د دې هغه پسې چې دی د تثنیې مؤنث غایبین دې صيغې پسې چې دی بیا صيغه د جمع ده، د جمع مؤنث غایبات. بیا د دې پسې چې دی یوه صيغه هغه د جمع مذکر حاضر ده چې یفعلونه ده. دوه صيغو خو مخکې لاړې تفعلو او تفعلانې، هغې وضاحت مخکې وشو. بیا د دې پسې دوه صيغې هغه د مؤنث حاضر دي، یوه تفعلینا د واحد مؤنث حاضر او دوهم تفعلنا د جمع مؤنث حاضر. کومه تثنیه صيغه چې د هغې وضاحت مخکې مونږ وکړه. بیا د دې پسې دوه صيغې نورې هغه د متکلم دپاره دي، اوله د واحد متکلم، دوهمه د تثنیه او جمع متکلم مال غیر لپاره. دا و په فعل مضارع کې دننه دوهم مبحث. دریم مبحث په فعل مضارع کې دننه هغه د مضارع منفي معلوم او مجهول ګردان دی. اسانه دی، دغه لفظ ما او لفظ لا دا پې ور داخل کړي، نور پکې څه تغییر و تبدیل نه راځي په الفاظو کې، صرف د مضارع مثبت نه مضارع منفي جوړیږي. ما یفعل ما یفعلان یا لا یفعل لا یفعلان. بیا څلورم مبحث د فعل مضارع په بحث کې دننه علامه صاحب ذکر کوي هغه بیان د حروف ناسبه دی. حروف ناسبه موږ او تاسو ته معلوم دي چې ټول څو دي؟ 4 دي. ان لن کې اذن. نو په دې ان لن کې اذن کې اول علامه صاحب د لن بحث ذکر کوي. دا لن ناسبه چې دا دوه رقم عمل کوي، یو ته عملی لفظي وایي، دوهم ته عملی معنوي. عملی لفظي د دې لن ناسبه دا دی چې دا د فعل مضارع د 4 صيغو آخر ته نسب ورکوي. یو صيغه یفعلو، دوهمه تفعلو، درېیمه تفعلو، څلورمه افعلو، پنځمه نفعلو. د دې 5 صيغو آخر ته نسب ورکوي. د 2 صيغو نه نون اعرابي غورځوي. د کومو صيغو په آخر کې چې نون اعرابي دی چې 4 د تثنیې دي، 2 صيغې د جمع مذکر غایب او حاضر یفعلونه تفعلونه، یو صيغه د واحد مؤنث حاضر تفعلینه ده. د دې 2 صيغو د آخر نه نون اعرابي غورځوي او 2 صيغو کې چې هغه مبني دي هغو کې هیڅ عمل نه کوي چې یضربنه تضربنه دي. دا د دې عملی لفظي دی. او عمل معنوي د لن ناسبه دا دی چې دا د فعل مضارع مثبت نه مضارع منفي جوړي او په دې نفي کې تاکید پیدا کوي او فعل مضارع خاص کوي د مستقبل پورې. دا عملی معنوي دی د لن. او باقي کوم حروف ناسبه چې دي چې کوم درې دي ان کې اذن د دې دا درې واړه هم دوه رقم عمل کوي. یو ته وایي عملی لفظي، دوهم ته وایي عملی معنوي. عملی لفظي د دې درې واړو بعینه په شان د لن ناسبه دی. هغه چې څه رقم عملی لفظي کوي همدغه شان دا درې واړه هم کوي. خو عمل معنوي د دې درې واړو دا دی چې دا فعل مضارع خاص کوي د مستقبل پورې. دا و د حروف ناسبه او بیان. پنځم مبحث د فعل مضارع په بحث کې دننه هغه علامه صاحب ذکر کوي د نفي تاکید بلند گردان. اسانه د فعل مضارع باندې بلند داخل کې لن يفعل لن يفعل لن يفعل لن تفعل لن تفعل لن يفعل الى اخره. دا شانتی مجهول لن يفعل لن يفعل. بیا شپږم مبحث د فعل مضارع په بحث کې دننه هغه ذکر کیږي بیان د حروف جازمه. حروف جازمه دا موږ تاسو ته معلوم دي چې 5 دي: ان، لم، لما، لام امر او لای نهی. دا 5 حروف جازمه دي. لم حرف جازم هم څو رقم عمل کوي؟ 2. یو ته ویل کېږي عملی لفظي، دوهم ته ویل کېږي عملی معنوي. عملی لفظي د دې دا دی چې د 5 صيغو آخر ته جزم ورکوي. د افعلو آخر تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو.
دی 5 صيغو آخر ته جزم ورکوي، د 7 صيغو آخر نه نون اعرابي غورځوي چې 4 د تثنیې دي، 2 صيغې د جمع مذکر غایب او حاضر، او 1 صيغه د واحد مؤنث حاضر ده. او 2 صيغو کې دا هم هیڅ عمل نه کوي عملي لفظي چې هغه یفعلن او تفعلن، صيغه جمع مؤنث غایب او حاضر دي. عمل معنوي د دې لم دا دی چې دا د فعل مضارع مثبت نه ماضي منفي جوړي، فعل مضارع مثبت نه ماضي منفي جوړي. همدغه شانتې عمل د لما حرف جازم هم دی، دا هم 2 رقم عمل کوي، عمل لفظي عمل معنوي. عمل لفظي او عمل معنوي دواړه په شان د لم دي، خو د لم او لما د دې دواړو په منځ کې لږ معمولي غوندې فرق دی. فرق دا دی چې لما د ماضي زمانې په ټولو اجزاو کې، لما د ماضي زمانې په ټولو اجزاو کې د فعل په نفي باندې دلالت کوي، او لم د ماضي زمانې په ټولو اجزاو کې د فعل په نفي باندې دلالت نه کوي، بلکې د ماضي زمانې په یو جز کې د فعل په نفي باندې دلالت کوي. لکه د لما يفعل معنا د هغه تر اوسه پورې کار نه دی کړی، لما يفعل هغه تر اوسه پورې کار نه دی کړی، او د لم يفعل معنا د هغه کار نه دی کړی. نو دا فرق په منځ د لم او د لما کې. بیا کوم چې باقي 3 حروف جازمه دي چې یو ان دی، دوهم لام امر او دریم لای نه، دا 3 واړه هم 2 رقم عمل کوي، یو عمل لفظي، دوهم عمل معنوي. عمل لفظي په شان د لم او لما دی، او عمل معنوي د دې 3 واړو دا دی چې دا فعل مضارع خاص کوي د مستقبل پورې. دا و د فعل مضارع په بحث کې دننه شپږم مبحث. مبحث د فعل مضارع په بحث کې دننه هغه گردان د نفي جهت معلوم او مجهول دی، آسانه دی. لم يفعل، لم يفعلا، لم يفعلوا، لم يفعل، لم يفعلا، لم يفعلوا، دا گردان. بیا اتم مبحث د فعل مضارع په بحث کې دننه هغه علامه صاحب یو فائدہ ذکر کوي. علامه صاحب فرمای چې لام د امر دا د امر حاضر معلوم په صيغو باندې نه داخليږي. لام امر دا د فعل مضارع د امر حاضر معلوم چې کوم شپږ صيغې دي په هغو باندې نه داخليږي او په باقي باندې داخليږي. او لا نهي چې دا د فعل مضارع په ټولو صيغو باندې داخليږي. نهم مبحث د نهي د تقدیم وجه. نهم مبحث د فعل مضارع په بحث کې علامه صاحب هغه ذکر کوي د نهي د تقدیم وجه، چې علامه صاحب د نهي گردانونه دا مخکې کړي دي په گردانونو د امر باندې. عام علماء کرام چې د امر گردانونه هغه د نهي نه مخکې کوي، او علامه صاحب چې دلته د نهي گردانونه په امر باندې مخکې کړي دي، دا ولې دې وجه ذکر کوي. نو د دې وجه علامه صاحب داسې بیان کړی ده چې د محققین او علماء کرامو په نسبت باندې څنګه چې د جهت گردانونه دا په بحث د فعل مضارع کې ذکر کیږي، دقه شانتي د نهي گردانونه دا هم په فعل مضارع کې ذکر کول پکار دي، یدین بیل ذکر کول پکار نه دي. دا د محققین علماء کرام په نسبت باندې صحیح خبره نه ده، صحیح کار نه دی چې د نهي گردان دي دا د فعل مضارع د بحث نه جدا ذکر کړل شي. دا صحیح خبره نه ده، دا صحیح کار نه دی، ځکه دا د نهي چې کومې صيغې دي دا په حقیقت کې صيغې دي چا دي د فعل مضارع صيغې دي، او دا د نهي چې دی دا یو قسم د فعل مضارع دی. نو دا په بحث د فعل مضارع کې ذکر کول پکار دي. لیکن د امر حاضر معلوم چې کوم شپږ صيغې دي هغه د فعل مضارع د بحث نه جدا ذکر کول پکار دي د 2 وجونه. اوله وجه دا چې دا د امر حاضر معلوم چې کوم شپږ صيغې دي، اضرب، اضربا، اضربو، دا شپږ صيغې، دا د فعل مضارع د بحث نه جدا ذکر کول پکار دي د 2 وجونه. اوله وجه دا ده چې دغه شپږ صيغې بغیر د لام امر نه راځي. دوهمه وجه دا چې دغه شپږ صيغې چې کومې د امر دي دا ځان له مستقل دریم قسم د فعل دی،
ځان نه مستقل دریم قسم د چا دی د فعل دی. هلته چې موږ د فعل اولنی تقسیم کړی په مقدمه کې په اعتبار د معنا او زمانې سره هلته دریم قسم امر و. نو دا مستقل دریم قسم د چا دی د فعل دی. نو د دې دوه وجو نه دا د امر حاضر معلوم چې کوم شپږ صیغې دي دا مستقل ذکر کول پکار دي. دا په بحث د فعل مضارع کې ذکر کول پکار نه دي. ولې؟ ځکه چې دا مستقل دریم قسم د فعل دی او بل دا چې دا بغیر د لام امر نه راځي. د دې دوه وجونه د امر حاضر معلوم چې کوم شپږ صیغې دي دا په بحث د چا کې ذکر دا ځان له ذکر کول پکار دي، په بحث د فعل مضارع کې نه دي ذکر کول. او د نهي چې کومې صیغې دي په بحث د مضارع کې ذکر کول پکار دي ځکه چې هغه صیغې د چا دي فعل مضارع دي او یو قسم د فعل مضارع دی. لیکن کومې صیغې چې د امر بالام دي علامه صاحب فرمایي هغه به هم وایي زه تاسو ته په بحث د امر کې ذکر کما د وجې د مناسبت نه، د وجې څه نه د مناسبت نه چې د امر بالام صیغو د امر حاضر معلوم صیغو سره مناسبت دی چې هغه مناسبت دی په اطلاق د امر کې، په اطلاق د څه کې په اطلاق د امر کې. د امر بالام صیغو ته هم مجازن امر ویل کیږي. دا هم په حقیقت کې دا صیغې نه دي، په حقیقت کې دا د فعل مضارع صیغې دي لیکن مجازن ورته امر ویل کیږي. د دې مناسبت د وجې نه به دغه د امر بالام صیغې چې دی دا زه په امر حاضر معلوم د دې په بحث کې درته څه کوم ذکر کما. د تقدیم وجې باندې ورسېدې. دا خو د فعل مضارع په بحث کې نه هم مبحث د نهي د تقدیم وجه او لسم مبحث د فعل مضارع په بحث کې هغه د نهي معلوم او مجهول گردان دی چې آسان دی. دبسي یو لسم مبحث د فعل مضارع په بحث کې هغه د لام مفتوح او د نون تاکید بیان دی. نون تاکید څه ته ویل کیږي؟ نون تاکید د هغه نون ته ویل کیږي چې د فعل په معنا کې د تاکید پیدا کولو لپاره د هغه په آخر کې راوړل کیږي. دا نون تاکید دا بیا په دوه قسمه دی. یو ته ویل کیږي نون تاکید ثقيله او دوم ته نون تاکید خفیفه. نون تاکید ثقيله دا هغه ته ویل کیږي مشدد نون ته، او نون تاکید خفیفه دا هغه ته ویل کیږي نون ساکن ته. لام تاکید مفتوحه دا د فعل لمضارع په اول کې راوړل کیږي. اوس چې موږ لام تاکید بانون ثقيله یا خفیفه گردان جوړو نو د دې طریقه څه شي ده؟ طریقه بیانوي چې نو د فعل مضارع په اول کې به لام د تاکید مفتوحه راوړلی شي او د فعل مضارع په آخر کې به نون تاکید راوړلی کیږي. په اول کې به لام د تاکید مفتوحه په آخر کې به نون د تاکید. بیا دا کوم موږ ویل چې نون تاکید دا په دوه قسمه دی، یو ثقيله او یو خفیفه. دا نون تاکید ثقيله چې دا د فعل مضارع په ټولو صيغو کې راځي. دا د فعل مضارع څه کې راځي؟ ټولو صيغو کې، څوارلس واړو صيغو کې. لیکن نون خفیفه چې دی دا د فعل مضارع په ټولو صيغو کې نه راځي. دا په اته صيغو کې راځي، په شپږ صيغو کې نه راځي، په څلور د تثنیې صيغو کې نه راځي او دارنګې د دوه صيغې چې یو د جمع مؤنث غائب او دوهم د جمع مؤنث حاضر دغه شپږ صيغو کې چې دی نون د خفیفه نه راځي د وجې د اجتماع ساکنین التقاء ساکنین د وجې نه. په باقیو کې راځي، په باقي اته صيغو کې. نو دا نون د تاکید ثقيله دا چې کله د فعل مضارع په آخر کې ولګولی شي، موږ ویل چې دا د فعل مضارع په آخر کې راځي. لام تاکید په اول کې د فعل مضارع او نون تاکید دا په آخر کې. نو دا نون تاکید ثقيله دا د فعل مضارع په ټولو صيغو کې راځي. نون تاکید ثقيله چې کله د فعل مضارع په آخر سره پیوست کړلی شي ولګولی شي نو بیا دا نون تاکید ثقيله دا چې دی دا په خپله او د دې نه مخکینی چې کوم حرف دی دا په پنځه صيغو کې چې دی مفتوح راځي. یو په یضربو، دوم په تضربو، دریم په تضربو، څلورم په اضربو، پنځم په نضربو. په دې پنځه صيغو کې نون تاکید ثقيله مفتوح وي، د دې نه مخکینی چې کوم حرف دی هغه مفتوح وي، لکه لا یضربن، لا تضربن، لا تضربن، لا اضربن، لا نضربن. دې نه علاوه چې کومې اووه صيغې دي د کومو په آخر کې چې نون اعرابي دی، کله چې د هغې په آخر کې نون تاکید ثقيله ولګولی شي نو د دې نون تاکید ثقيله د وجې نه چې دی نون د اعرابي به حذف کیږي.
نون د اعرابي څه کېږي؟ حذف کېږي، غورځېږي. کله چې دا وغورځېده بیا کمې د تثنیې صیغې چې څلور دي، د تثنیې صیغې چې کمې څلور دي په دې کې الف د تثنیې باقي پاتې کېږي او کم دغه نون د ثقیله چې دی، نون تاکید ثقیله، دا مکسور ګرځي. لکه لیفعلن، لتفعلن، لتفعلن، صحیح شو. نو کمې دوه صیغې چې بیا دغه دي، دا جمع مذکر غایب او حاضر، دا دوه صیغو. په دې دوه صیغو کې چې کله نون د تاکید ثقیله ولګولی شي، دې آخر نه خو نون اعرابي غورځېږي، بیا ورسره چې کم واو راغلی په دې دوه صیغو کې، هغه واو چې دی د اجتماع ساکنین د وجې نه غورځېږي. اجتماع ساکنین راځي د هغه سره د نون تاکید ثقیله کې چې کوم اولنی نون دی، دې کې دوه نونونه دي، اولنی نون ساکن وي، نو دغه اولنی نون د تاکید ثقیله سره التقاء ساکنین اجتماع ساکنین راځي د هغې د وجې نه واو غورځېږي. چې واو وغورځېده د واو نه چې کومه مخکې ضمه ده هغه په خپل حال باندې باقي پاتې کېږي، د دې لپاره چې په حذفیت د واو باندې دلالت وکړي. نو لیفعلن، لتفعلن، په دې دوه صیغو کې واو د اجتماع ساکنین د وجې نه غورځېږي او ضمه په خپل حال باقي پاتې کېږي. کومه د واحد مؤنث حاضر صیغه چې ده تفعلینا، دې په آخر کې چې نون د تاکید ثقیله ولګولی شي، نون اعرابي غورځېږي او کم هغه چې دی دا یا چې ده دا د اجتماع ساکنین د وجې نه غورځېږي. د اجتماع ساکنین یا د مخکې نه ساکن ده، وروسته چې دی نون د تاکید ثقیله کې چې دی اولنی نون ساکن وي، د هغې سره اجتماع ساکنین دوه ساکنین جمع شو، نو یو ساکن چې دی چې یا د اولنی هغه حذف شوله، چې حذف شوله هغه د یا نه چې مخکې کومه کسره وه هغه په خپل حال باقي پرېښودلی شو چې د دې لپاره چې په حذفیت د یا باندې دلالت وکړي. او کومې دوه صیغې چې دي چې هغه مبني دي، یضربنه او تضربنه، دې صیغو په آخر کې چې کله نون د تاکید ثقیله ولګولی شي، نو دغه نون د تاکید ثقیله دې د وجې نه خو نون نه غورځېږي، ځکه دغه نون اعرابي نه دی. چې نون اعرابي نه دی، اوس درې نونونه سره جمع شول. یو دغه دا نون چې کوم ضمیر دی یا نون د جمع، او پسې چې دی دوه نونونه هغه دي چې نون د تاکید ثقیله. اجتماع د درې نونونو راغله، چې کله اجتماع د درې نونونو راغله، درې نونونه جمع شول، نو دا د کم د ضمیر نون چې دی، نون ضمیر چې دی، دې نه وروسته چې دی الف فاصله راوړلی شو. څه راوړلی شو؟ الف فاصله. د نون د تاکید ثقیله او د نون ضمیر په منځ کې الف د فاصله راوړلی شو. چې الف د فاصله راوړلی شو نو څه جوړیږي؟ لیفعلنان، لتفعلنان، په دې ورسېدي. دا خو د نون تاکید ثقیله د جوړولو طریقه. نون تاکید خفیه هغه بعینه په شان د چا جوړیږي؟ د نون تاکید ثقیله. کوم تغییرات او تبدیلات چې دلته راتله هلته هم راځي، خو تاسو ته موږ مخکې ویلې چې نون تاکید خفیفه دا د تثنیې په صیغو کې او دارنګې د جمع مؤنث غایب او حاضر په دې شپږ صیغو کې نه راځي. باقي صیغو کې حالت په شان د نون تاکید ثقیله دی. دا یولسم مبحث د لام تاکید مفتوحه او د نون تاکید ثقیله او خفیفه بیان. بیا دولسم مبحث د فعل مضارع په بحث کې هغه د لام تاکید او د نون تاکید ثقیله او خفیفه ګردانونه دي چې اسانه دي. دیارلسم نمبر مبحث د فعل مضارع په بحث کې هغه یو فایده ده. د فایدې خلاصه دا ده څنګه چې د فعل مضارع په آخر کې نون تاکید ثقیله او خفیفه راځي، دارنګې د امر او د نهي د صیغو په آخر کې هم نون تاکید ثقیله او خفیفه راتللی شي او راځي. کوم مبحث د فعل مضارع په بحث کې هغه د نهي بانون ثقیله او خفیفه معلوم او مجهول ګردانونه هغه ذکر کول دي او ذکر کیږي، هغه اسانه دي. پنځلسم مبحث اخرنی مبحث د فعل مضارع په بحث کې هغه علامه صاحب یو فایده ذکر کوي. هغه د فایدې خلاصه دا ده چې څنګه د فعل مضارع په آخر کې نون تاکید ثقیله د لام تاکید مفتوحه نه وروسته راځي،
همدقه شانتي د فعل مضارع په آخر کې نون تاکید ثقیله او خفیفه د اما شرطیې نه وروسته هم راځي. دا اما چې دی دا مرکب دی د ان شرطیې او د ما زایدې نه، دا دواړه سره یو ځای کړلی شوي دي، نو د دې نه اما جوړ شوی دی. نو د دې ان شرطیې نوم چې دی دا د یو جز دا چې دی د کل اما ته ایښودلی شوی دی. دا اصل کې اما دا خپله شرطیه نه دی، پوه شوئ. نو دا اما دا د ان شرطیې او د ما زایدې نه جوړ کړی شوی دی. کل ته چې دی نوم د یو جز ایښودلی شوی. دا و 15 مبحث د فعل مضارع په بحث کې. په فصل اول کې 15 مبحث هغه د امر دی. په دې امر کې علامه صاحب 2 بحثونه ذکر کوي. اول د امر د جوړولو طریقه، دوهم د امر گردانونه. د امر د جوړولو طریقه هغه دا ده چې دا امر حاضر معلوم، دا د فعل مضارع معلوم د مخاطب 6 صيغونه جوړیږي. د جوړولو طریقه دا ده چې کومه علامه د مضارعت چې وي هغه به حذف کړي. د هغې نه وروسته چې کوم حرف دی هغه ته به وګورئ. د علامې د مضارعت نه وروسته چې کوم حرف دی ده ته به وګورئ دا متحرک دی او که ساکن. که دا متحرک و ساکن نو نو آخر کې به صرف وقف وکړي. وقف ویل کېږي اسقاط د حرکت ته، حرکت غورځولو ته. لکه تعیدو نعید، تعیدو علامه د مضارعت په دې کې تعیدو کې تا ده، دا مو غورځوله. دې نه ما بعد چې کوم حرف عین دی هغه متحرک دی نو آخر کې صرف وقف کو نو تعیدو نعید جوړ شو. که د علامې د مضارعت نه وروسته حرف ساکن و نو بیا به په ابتدا کې په اول کې حمزه وصلي راوړلی کېږي. په ابتدا په اول کې به څه راوړلی کېږي؟ حمزه وصلي. نو بیا به عین کلمې ته کتلی کېږي. که عین کلمې باندې فتحه وه یا کسره وه، د عین کلمې د مضارع باندې فتحه وه یا کسره وه، بیا به حمزه وصلي ته چې دی کسره ورکولی کېږي. لکه د تضربونه اضرب، عین کلمه مکسور ده، او د تفتحونه افتح. که عین کلمه په عین کلمې د مضارع باندې ضمه وه بیا به حمزه وصلي ته چې دی ضمه ورکولی کېږي. حمزه وصلي ته به څه ورکولی کېږي؟ ضمه. لکه تنصرون انصر. او د دې وقف د وجې نه، د چا د وجې نه؟ د وقف د وجې نه د آخر نه نون اعرابي غورځېږي او دارنګې حرف علت که آخر کې واغه هم د دې وقف د وجې نه څه کېږي؟ حذف کېږي، غورځېږي. خو کوم چې نون د جمع دی، نون د جمع مؤنث، هغه په خپل حال باندې څه کېږي؟ باقي پاتې کېږي، ځکه هغه صیغې د مبني دي. دا د امر حاضر د امر حاضر معلوم د جوړولو طریقه. بیا دوهم مبحث د امر په بحث کې هغه علامه صاحب د امر چې دی هغه مکمل گردانونه ذکر کول دي. هغه درته ذکر کوي چې افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلنا. بیا دارنګې د امر غایب، متکلم، معروف، بیا پسې مجهول تر آخره پورې. بیا نون ثقیله او خفیفه دا ټول ګردانونه څه کوي؟ ذکر کوي علامه صاحب.